هغه نو خالد صاحب دغه پښې هم کټ شوي دي ښه دا هم خپله همداسې هم کټ شوی کوم ځای کټ شوي دي کندهار ښه وظیفه دې وه ها ها چې راواخلم بیا داسې راواخلم ښه دا واچوه دا خپل یې واچوه شکر آینده افغانستان جوړ کړي په دغې ته خوشحاله چې دا مرګ ورک شي ځه ته راپاسه ځه هغه پرېږده څادر پرېږده ته څنګه پاسېدی شي السلام علیکم کونړ کې یم دا زیړه دروازه وینې دا د تیر نظام یو سرتیری دی کمانډو کې وظیفه وه نو ډېر زنګونه یې وهل ډېر میسیجونه یې کول چې کله هم کونړ ته راغل یو ځل وایي راشه ما وګوره او بیا تاسو ته خپله پته لګېږي موږ اوس ورځو ګورو چې څه وایي دومره تنګ کړي وو دومره تنګ کړي وو که درته ووایم د ورځې به د یو شل زنګول خو زموږ دې خوا مخه نه وه اوس ورځو واقعه به دننه اورو او سړی به خپله ګورو چې مشکل یې څه دي راځئ موږ سره وعلیکم السلام سړی مشي جوړ په خیر صحت دې ښه دی مسیح الله سره همکار دی مسیح الله اوس ما د کاکا زوی دی دننه کور کې راتلی شي هغه دننه حجره کې ناست دی کور کې راتلی نه شي ولې پښې یې نشته دی او لاس باندې دغه دی ښه ګرځېدلی نه دی دننه خبرې کوی شي ورشو سره راځئ ځه څوک به نه نه څوک به نه حجره ده دا ها السلام علیکم جوړ تکړه مسیح الله خان ستړی مه شې جوړ بخیر تکړه هلکه ستړی مه شې ښې خیرت دی قراري ده ډېر دې سخت تنګ کړي وو یاره څو میسج یې د ورځې کول ما خو شل ویلې شل نه خو دې م زیات کړي دي زنګونه دې م راتل تا خو چې څه ویلي وو حقیقت دی نو هغه نو خالد صاحب دغه پښې هم کټ شوي دي ښه دا هم خپله همداسې هم کټ شوی کوم ځای کټ شوي دي کندهار ښه وظیفه دې وه او ملي اردو دا دې څه کېږي دا مې زوی دی ښه 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 ماشاءالله نوم دې څه دی لکه پلار سره دې کومک کوې بس خالد صاحب ډېر کومک کوي دوکان کې یو شی په کار دی منډې راځي ښه منډې سړی هم دا دی نو عمره څنګه دلته ما ته وګوره لاس دې راکړه پلار ته دې څه اواز کوې پلار که داجي و که ابا بابا اوس علمه تا خو نیکه کړی دی نو بابا سره یې سات تېر دی مستي کوي در سره لوبې کوي در سره ښه دا ته اول د کتلی و چې کله روغ و ښه دی ستا د واقع نه وروسته کله وایي چې بابا ستا واده ما وربېته غټ ګېټ چې وایي غټ ګېټ مې بېرته کړو چې ستا واده و ماته ښه ښه غټ ګېټ مې بېرته دروازه مې خلاصه کړه چې ستا کور ته رانیسته دا خو نه و خو خلک کیسې کوي دا وایي چې هغه وخت کښې زه به وم ښه ښه د دې چې کله داسې دې حالت ته ورسې هغه نه وروسته دې بیا واده وکړه هو مخکې ځان مې مخکې کړو بیا مې وروسته واده وکړو ښه هغې نه وروسته دې واده وکړه بیا 11 میاشتې مې په 11 میاشتې په شاهسربسر کې تېره کړه هغې نه وروسته بیا چې کور ته راغلم بیا راته مور او پلار واده غم هغه نه مخکې راته واده غم کړی خو څه غریبي او څه څه پاتې شو قسمت هم کار نه وکړ الله تعالی دا یو زوی دی بل ماشوم نشته ښه زه الله دې نور هم درکړي امین بس لږ مشکلات دي د وینې مینې د کور نه کور وړو ماشومان ښه که هغه حل شي وخت سره به خدای هم مهربان دی ښه دا خپو او لاس کار نه اخلي نه ولا همدغه دی او دغه بار دغه راته ولاړ دی موټرسایکل موټرسایکل دی کومه کوي دا یو ملګری و بس په بار ملک یو ژوند کوي هغه راته کومک کړی هغه زما نوم چاته مه یادوم ما خدای لپاره کړی بس الله دې خیر و برکت هغه مې د بار د نصیب ژوند څنګه دی بس شکر دی چې امن راغلی خوشحاله یم امن چې راغی خیر که تا دا قرباني ورکړه جنګونه ختم شو بس مونږ خپل وطن ته بس قرباني ورکړې ده دا قبوله یي بس په دې خوشحاله یو چې وطن کې امن دی ډزبندي نشته ډزبندي ده بس خلک په ښه په امن کې خپله زندګي کوي ښه خوشحاله مرګ ختم دی دوره 300 کسان او دغه یو کار روزګار ولري دا به خدای به حل کړي څه غواړې ولا تاسو څخه ما په دې خاطر دغه وکړم چې زموږ دغه ژوند دی چې د مزدورۍ موږ هم نه شي بل ځای ته لاړ شم تېښتې ته چې اوس هغه ځای پورې ځې په دې کوم حالت کې
جګې ده دا هغه راخلې فرض کړه دا راخلې څنګه دا دی به داسې کالي ها ها چې راواخلم بیا داسې راواخلم ښه دا واچوه دا خپل یې واچوه په دې یو لاس باندې هر څه ته کوې او دا بس ډاکټرانو د کوره لوړې سره د سور خوا ده ښه هغې یې بس طریقه راښودلې د وخت سره ښه کاشکې یو لاسونه پوره وي که نه بیا هم هر څه کېږي لاس هم نشته بس موږ په دې هم خوشحاله یو چې ژوندي یو که نه شکر آینده افغانستان جوړ کړي په دغې ته خوشحاله چې دا مرګ ورک شي او دا لانجې ختمې شي دا به یو غټ کار وشي دنه زه ډېر کار اخلم کار کوي دا مګم بس په دې قاعدې سره بار نه کېږي همدغه زندګي ده مدار ده اسماعیل زه یو خبره وکړم ښه په دې که موږ صبر وکړو نو بدلې شته دي که نه او داس ژوند کې قسمه قسم حالات راځي مخکې ته وویل چې په دې حال هم شکر دی که او نه بس دغې باندې خوشحاله چې وطن کې امن دی په دغې ډېر خوشحاله په دې ډېر خوشحاله په دې خوشحاله وظیفه دې هم دې په خاطر اخیستې وه چې وطن ته خدمت کوم یاره قاري صاحب زه په نهم صنف کې وم ما مکتب څه د کورني مشکلات څه د وطن هغه د مینې جذبه وه ما نهم چې ختم کړو کله لسم ته تلو ما مکتب خوښې وم بیا لاړو وظیفې ته وظیفه کې بیا تعلیمي دوره کې بیا موږ دوبۍ ته لاړو هلته مې 3 نیمې میاشتې ته تعلیمي ټریننګ وکړو ښه هغې نه بیا واپس راغلو کابل ته بیا بس په کندهار کې بس هلته مې انفجار بس هلته بیا په 2002 کال کې د شپږمې میاشتې په څوم تاریخ دغې کې مین ویوال 2014 کال کې زه مین والی یم 2013 10 کاله مې 10 کاله یم وړوکی هلک به وي یاره دغې نه به ډېر وړوکی یم ښه نور سر دې هم خوږ شوی ټول خو دې ځای کې مو چاره خوړلې وه څو میاشتې یاره قاضي صاحب ټوټل مې 10 میاشتې تېرې کړې 10 میاشتې خیر دا انسان ته الله لیکلي که نه الله دې اوس دې مو ویل چې الله په دې خوشحاله یم چې زموږ وطن کې امن دی او جنګونه ختم شو الله دې نور ټک نه کړي خدای پاک دې زموږ د ځوانانو نور حفاظت وکړي نو ویډیو اوږدېږي فقط دومره راته ووایه ته بس بچی دا د پلار ته راوخله ته نږدې کېده دا دې راوخله پلار ته راځه ما ته به داسې په لاره خبرې وکړو دا راوخله ځه ته راپاسه ځه هغه پرېږده څادر پرېږده ته څنګه پاسېدی شي ښه ښه عمره ته څه کوې تور ته هغه خو ورکوه پلار ته که نه ښه اوس وشوې ښه نو غوښتنه دې دغه خلکو نه څه ده په حیث د یو پخواني نظام یو سرتیري بس قاضي صاحب محترم موږ دغه کوو چې خپل وطن کې امن دی ښه خوشحاله وي خو دغه نه وشي زموږ ته د روزګار د وسیله برابره شي چې وشي چې خپله زندګي په مخې ته یوسي دا هغه راوي ښه یو روزګار زمینه درته برابره شي روزګار زمینه کم بخش کې غواړې تا ته د خلکو مرستې کومه دا قاضي صاحب محترم داسې خبره ده چې نن سبا خو زه ګوډ زوړ شي خو سړی به 2 میاشتې دغه وکړي 3 میاشتې نو جامې دې زړې شي خو دغه سودا چې دا خوراک فروشي ده دا ښه ده په دې خاطر چې د خېټې نه رغون نه کېږي نو دومره یو څه به کېږي چې زموږ حتی چې یو دوکان درته جوړ شي دوکان نو داسې څو نفره ماته کوي چې پیدا شم دلته به ودرېږو تقریبا یو 10 نفره کېدی شي ته هم په هغه کې یو شي مجموعي 10 نفره پیدا شي یو سلسل خصوصا هغه ورونه چې بهر کې دي یو سلسل ډاره ده چې دې سړي ته هم جمع کوي
نو 1000 روپۍ کېږي په 1000 روپۍ ورته موږ کوی چې یو بهترینه دوکان ورته جوړ کړو همداسې ده که نه نو ما ته 10 نفره په کار دي هغې کې که ته هم ځان حسابی او په داسې ځوانانو باندې زړه خوږېږي دا وړوکی زوی دی مور پلار دې هم دي لکه چې او نور ورونه هم واړه دي ټول بس دې سړي ته ګوري لالا ته ګوري او لالا خبر نه دی چې په کوم حال باندې دی او لالا د دې زړه نه الله خبر دی نو راځئ دا ځوانان دې ته پرېنږدي چې خدای مکړه بله ورځ چاته احتیاج لاس نیولی دا شي ته به دا خل نه پرېږدو او که غواړئ د سره مرسته وکړئ وټسپ نمبر په سکرین درته ښکاري دکې رابطه وکړئ ما سره او آنلاین مرستو لپاره لینک دی انشاءالله بیا به راځو دې سړي ته به قلف خلاصوو او دوکان پټه به ورته پورته کړو درته به وایو چې راځه کښېنه دا مو وعده ده په یو شرط چې تاسو همکاري وکړئ دا یو سرتیری و د فقط د خپل په فکر باندې دا قسم اخیستو چې د یو خاورې دې وطن ته خدمت کوم هر څه چې و تیر شو خو د نتیجه داسې وه نو او نه غواړو چې دا خلک دې ته محتاج چې خدای ناخواسته دا بچی هم داسې پاتې شي بې تعلیمه پاتې شي دا بچی به د دې پلار انشاءالله د ده و د ده په ځای دا بچی کېږي الله دې ورته ستر کړي او خدای ټول ارمانونه ژوند در پوره کړي نو 10 نفرو کې ته کولی شي دا ویډیو زما هم دا اوس ګورې نو ته کولی شي په دې کې هم ځان شامل کړي جاري صدقه ده او هغه ورونه چې وس نه لري ویډیو سره شریکه کړي ټول وس توانمندو خلکو ته ورسېږو د خلکو لپاره یو څه برابر کړو صحیح ده که نه مسیح الله خان الله مو آباد لره موږ ته اجازت دی نو چې ماښام له موږ سره پاتې الله هم خوشحال لره بس خدای دې آباد لره السلام علیکم خدای په امان هلکه لاس دې راکړه خدای په امان پلار خدمت کوه ښه خدای په امان السلام علیکم